که زما زده وای نو حتما به مې کړې وای. سلام هلکه، سلام انجلۍ، سلام ناوکۍ. ته بیا څوک یې؟ دلته څه شکې؟ زه بخښنه غواړم، زما نوم امن دی. سلام. مور ویله چې د امیتي سره خبرې مه کوئ. امیتي جي نه، بیا عقل پردی. ګورئ زه پردی نه یم، زه په هغه مخامخ کور کې اوسېږم. درواغ، هلته خو بیا عقل چنډا کاکا اوسېږي. هغه زما اکا دی. تو خو راښکېل و دی ښکېل سو، پروا نه لري. زه پوهېږم چې هغه لږ بې عقل دی او پوهېږي یو خبره بله ده، زه خبر سوی یم چې هغه په دې کوڅه کې د یو بې عقلي سپین سري سره هغه مینه کوي. هغه زما انا ده. اووی زه سومه. ښکېل سوې. زه بخښنه غواړم. اشه ستاسو د انا نوم څه دی؟ انا ډېر ښایسته نوم دی. دا څه شي دی؟ اووی نیویارک پکې رانه کومه سوه؟ دا پکې را نه دي، د هغه زموږ انا ده. زه ستاسو څخه بخښنه غواړم، زه یو څه کوم. ښه بخت. वो तुम्हारी सुनेगा तुम $1 दोगे वो 10 लाख देगा गरीबों की सुनो वो तुम्हारी لاجو جانې هغوی زموږ دا واورېدل. چا؟ هغوی انا ده. انا جانې دلته ای جنیفر لوپیز ای ښایسته انجونو دایم دلته. وای خدای، څه کیسه ده؟ موږ ټوله څه ښه سندره ویله. تاسو سندرې نه وایاست، تاسو خو د سندرو بې عزتي کوئ. د همسایګان خو تاسو ته څه نسي ویلی، نو د دې پر ځای زه عذر درته کوم، هیله کوم تاسو سندرې مه وایاست. څه شي؟ څنګه څه شي؟ وګوره دلته داسې معصومه کوچنیان لوبې کوي، وایي پر دوی بده اغېزه کوي، د دوی به له موسیقۍ څخه نفرت وسي. ته بیا څوک یې چې موږ ته دا هر څه وایه؟ بخښنه غواړم ما تاسو ته ځان نه در وپېژندئ. زه امن ماتوړ ستاسو نوی همسایه او زه د چډا صاحب وراره. د چټه وراره؟ لاجو جانې خوا مه بدوه، دا زما وراره لږ شوخ دی. د چډا او د سپین سري مینه په دا عمر کې مینه ډېره ښایسته ده. چټه لاجو جانې په دا عمر کې درد مه دروله، که چې درد در وستی نو سیده به چې د سندرو سره دونه شوق لرئ زه به در سندرې زده بیا کړم. ووایاست زه به تاسو ته څه وخت درسمه. چټه کاکا جان دوی ته خو بیا درد ورکړئ.